أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن شاء الله ننبه د سورة نساء آیت نمبر 90 لس کمسل یعنی 90 بوایو. الله تعالی دی وینا حق دا کولو توفیق راکړي او الله تعالی دی مونږ تاسو ټول په دې قران کریم باندې پوي کې او الله تعالی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې عمل کولو توفیق راکړي آمین. دینه ورستو آیات کې الله تعالی د منافقینو حال بیان کو چې دا منافقین چې کوم اعتقادي منافقین دي د غواړي چې تاسو د کافر شي دي تاسو سره اصل کې ضد او کینه کس د تاسو د اسلام په بنیاد باندې ده او یا هغه کافر چې هغه په ظاهري باندې ځان مسلمان غني خو خبره خو د منافقینو ده نو او بیا هجرت هم نه کوي او کافر خو خي او مسلمانان نه خو خي کفر نظام خو خي د اسلامي نظام نه خو خي نو داسې خلک بیا وای نه صحیح او مړی کوي چرته چې بیا مو وای او دین مدد او دوستی مو سره مکوي. اوس الله تعالی بعضی هغه کافرو نه استثناء کوي اني وای چې داسې کافر بنه مړ کوي نه بوجنای. دوه قسمه کافر الله تعالی اوس په دې آیت کې خایي چې داسې کافر به نه وجنای. دا ډېر ضروری او قانوني آیتونه دي د باندې خزان په یوې ځکه چې مونږ د اسلام داسې عجیبه غونته غنلې ده چې کني بس توای چې کله د اسلام خالص خونخواري ده او بس مړ کول دي او بیا کافر هم د دې دغه سي تشهیر کوي او مونږ هم د هغه سره په دې تشهیر کې یو قسم ملګرتیا کوو چې کني او مونږ واقعي خونخواران یو نه داسې نه ده. الحمدلله. اوس الله فرمایي الا مگر یعنی نب وجنی الذين اغه کسان نب قتل کوي اغه کافر اغه منافق یسفلون چې ملاویږي وصل تړلو ته وي تړي ملاویږي تختی او پاتې کیږي زی الا قوم اغه قوم طرف ته بینکم چې تاسو منځ کې و بینهم او دا غي په منځ کې میثاق معاهده ده وعده ده. لکه مثلا یو کافر دلته نه تختی چین سره پناه اخلي او چین سره زموږه معاهدي دي مثلا یا بل یو کافر قوم سره جرمني سره بل سره او هغه د مسلمانانو په خلاف باندې جګړه نه کوي او موږ سره معاهدي دي مسلمانانو سره نو داسې کافر به نه وجل کیږي دا به نه وجل کیږي یا منافق ته داسې منافق به نه وجل کیږي ځکه چې دلته د سړی نه زیات الته معاهدي پاسداري ده موږ عهد او پیمان کړی دی بین الاقوامی ځنه معاهدي وي څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بعض کافر سره معاهدي کړی وي نو هغه کافر په مدینه کې به اوسېدل او څه به ورته نه ویلي ځکه چې هغه سره معاهدي وي او کله چې مکې نه هم کافر رسول الله صلی الله علیه وسلم وستل نو هغه ته چې کم ټایم ورکو هغه ټایم کې کافر ته څه نه دی ویلي او هغه سره هغه په امن کې اوسېدل همدا غرنګ ځان کافر رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغل او توبه ویلي چې مونږ تاسو سره جنگ نه کوو نه تم په مونږ باندې چړای مکوه او ها کتا قوم ایمان راوړي نو مونږ به ایمان راوړو. یو وری واقعیا داسې شی و سوره قره غله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خالد بن ولید استو د غي په خلاف باندې جنگ کولو ته نو غراغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې مونږ سره جګړه مکوه او مې راستو په مونږ باندې ها کتا قوم ایمان راوړي نو مونږ به ایمان راوړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا خالد ورواستو رضی الله تعالی عنہ چې دې سره په دې بنیاد باندې معاهده وکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته نه ویل تر هغه وخت پورې چې قریش مسلمانان شوي نو داسې معاهده شوی و نو معاهده به بیا عهد او پیمان به بیا پاسداری کولای شي او هغه ته بیا څه نشي ویل او یا ان نه به وجنی هغه منافقین یا کافر چې جاءوکم راشی تاسو ته حسرت چې تنګ شي وي صدورهم سینې د دی ان یقاتلوکم چې جګړه وکي تاسو سره جنگ نه تنگ شي دي راشي تاسو ته چې جنگ نه کوو نشو کولای جنگ بس تنگ دي د جنگ نه نو او یقاتل قومهم یا د خپل قوم طرف نه جنگ وکي نو داسې تاسو سره یا تاسو په خلاف یا تاسو سره په ملګرتیا کې جنگ نه تنگ دي بس جنگ نه کول غواړي نو داسې کافر یا داسې منافق به هم نه وژنئ ځکه چې دا بے نقصان کافر دی دا مسلمان ته اسلام ته نقصان نه رسي. دلته یو دوی خبره تاسو په ذهن کې خیر او غی کې نه وي چې دا ډیره ضروری خبرې دي
الله دې ماته توفیق راکړي چې زه ادا کړلی شم حق د دې خبرو هغه دا ده چې اسلام او مسلمان دا قاتل نه دی چې کني کافر مړ کول غواړي، نه، دا مراد د قتل نه دی، د کافر د مړ کولو نه دی، بلکې دا به بطور دین غالبوي په کفر باندې، دا به کلمت الله هي العلیا، دا دین به غالبوي، دین به غالبوي. دا ډیره ضروری خبره ده چې اسلام به طور مذهب نه دی، مذهب د پاره ازادي ضروری نه ده. هغه ته کور کې کمرې کې کوټې کې ته کولی شي عبادت کوه، روژې ساته، تهجد ساته، ذکر او اذکار کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکې کې ناست و، چا ورته څه ویلي؟ هېڅ ورته نه ویلي. که منځونه کوي، که تهجدونه کوي، که روژې ساتي ساته کوه. خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلام به طور دین خبره وکړه، نظام خبره وکړه، غلبې خبره وکړله، نو بیا کافر په مقابله راغلل. نو اسلام به بطور دین غالب وي او تبي غلبې د پاره کوشش کوي. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. دا دین به غالب په نور ادیانو باندې، لکه نن سبا کفر غالب دی. کفر غالب دی مطلب دا نه دی چې کني امریکا غالب ده، نه، د امریکای ټول نظام کاغه مثلا يهوديان دي که عیسایان دي یا نور دي، هر څوک چې دي هغه غالب دي په مونږ باندې. تاسو IMF وګورئ څوک دي، WHO وګورئ څوک دي، نیټ وګورئ چا سره دی، ګوګل وګورئ چا سره دی، بانکونو نظام وګورئ چا سره دی. دا دې ته غلبه وایي. دا د دې فیصلې د دې په لاس کې دي. نو چې دې په لاس کې دي، نو اوس به یو سړی ووایي چې بس خپل مونځ او دس کوه او روژې ساته او خپل مونځ، نه، دا نه ده، داسې نه ده. دلته تاسو لږ اپوزیټ وګورئ، متضاد وګورئ. الته الله وایي چې هغو خلکو سره به نه جنګېږئ چې کم تاسو سره جنگ نه کوي، یعنی دا بې فایدې کافر دی کفر د پاره. نو دا بې فایدې کافر د ګډو بزو په شان دی، ژوندی دی، ګرځي دي، د ده څه نقصان نشته. هو به هم دغه رنګ هغه مسلمان هم دی چې هغه کفر د پاره بطور دین نقصان نه ورکوي او لګیا دی خپل ذکر اسکار کوي، منځونه کوي، دا هم بې فایدې مسلمان دی. دا نظام د پاره هیڅ فایده نه شي رسوی. هم د الله مرضي ده، معاف کوي نو معاف کړي، کلمه یې ویلې ده نو جنت ته به بوځي. خو دا بطور دین د اسلام د پاره دا فایده من نه دی. کده مدرسه جوړوي او کده جماعت کې ناست دی او کده تقریرونه کوي او کده جذبې سره تقریر کوي او خو هغه مسلمان چې هغه اسلام بطور دین او دین د غلبې ده، ځکه چې دین وی د غلبې د پاره نظام ده کنه، نظام خو به غالب وي کنه. نظام خو کمرې کې کېدلی نشي، مدرسې او جماعت کې دننه کېدلی نشي. دا خو به بهر په قانون او په اسمبلی او په قانون کې به وي، بازار کې به وي، قوانین به د دې مطابق جوړیږي، د نظام به د دې مطابق جوړیږي، فیصلې به د دې مطابق کیږي. نو مسلمان به داسې وي چې هغه به مذهبي مسلمان نه وي چې ځان ته لګیا دی او ګیره لویه کا او پګړۍ غټه ووهه او تهجد او تسبیح او دا لوی کوه او سبقونه وایه او کتابونه اوښلوه او قرآن کریم زوړ که په تلاوت وایه. نه، قرآن کریم قانون به نافظه بطور دین. دا بار ځکه وایم چې دا په ذهن کې تاسو کینی دا خبره. رسول الله صلی الله علیه وسلم انفرادي طور باندې ډېر ښه سړی په مکې کې، نو چا ورته څه ویلي؟ هیچا ورته هیڅ نه ویلي. خو چې کله بطور دین وویلې چې اسلام غلبه به د اسلامي د الله او د قانون به د اسلامي، نو بیا هر کافر او هر منافق د مخالفو کتا کافر او کفر ته مخالفت نه کوي او ته په آرام سره شپې ورځې تیری او چرته ناسې د کفر په ملکونو کې هم ناسې تا ته چوکس نه وایي، نو په خپل ایمان دی بیا لږ سوچ وکړه. بیا تا اسلام به طور دین منلی نه دی، بیا ته اسلام به طور دین پیژنې نه. ها، که ته مسلمانانو به طور دین الته د کفر ملکونو ته استولی د اسلامي نظام د پاره څه کار کوي، دعوت کوي، کوشش کوي، یا نورې شل خبرې دي، یاره خبره سړی په درس کې نشي کولی، نو بیا خو ته د بطور نظام الته یې. خو که ته الته داسې نه یو کفر نظام نه خوشحالي، الته په مطمئنې، الته دا ژوند تیری او بطور دین غالبې د پاره کوشش هم نه کوي او څه جذبه هم در کې نشته او څه غیرت هم در کې نشته، نو بیا داسې بې غیرته مسلمان د الله نه خوښ او دا به داسې کافر هم د الله تعالی ځکه پریدي مسلمانانو ته وایي دا بې فایدې کافر دي، ګرځي دي، ګډې بیزي دي، ګرځي دي. ها، خو چې تا پټي ته نقصان رسوي نه ته به غالب یې. نو الله فرمایي دلته ستاسو یو بله نکته ډېر عجیبه واورئ چې او جاءوکم یا راشي تاسو سره حسرت صدورهم چې تنګې شوي وي سینې د دوی ان یقاتلوا قومکم او یقاتلوا قومهم. تاسو دې معنا واورېده چې جنگ نه تنګ دي، بغیر د جنگ نه وخت تیری، نظام نه غواړي د کفر
بس ځان ته کفر خوښ کړی دی، په مندر کې ناست دی او که په ګرجي او په کلیسې کې ناستې وي، دې ته څه مه وایي. ولو شاء الله، که د الله خوښه وی، لسلطهم، نو مسلط کړي به وی، غالب کړي به وی، علیکم په تاسو باندې، سلطهم دوی به غالب کړي وی، علیکم په تاسو باندې، فلقاتلوکم بیا به دوی ټول جنګېدلی تاسو سره، بیا به ټول جنګېدلی تاسو سره. ځکه اوس تاسو وګورئ حالاتو ته، دغه آیات تاسو حالاتو کې وګورئ. امریکې حمله وکړله په افغانستان باندې او بیا ځان سره 42 ملکونه ملګري کو د نیټو په صورت کې. بل طرف تاسو وګورئ چین هغه نو ملګری، روس هغه نه دی ملګری. داسې کافر ملکونه یا داسې کافر موجودو په دنیا کې چې هغه کافر ټول یو ځای نه و. که دا ټول کافر یو ځای شوي وی نو موږ په افغانستان کې یا بل وطن کې یا د روس په خلاف باندې موږ به جګړه نشو کولی، نه به شو غالبېدلی به طور مسلمان. نو الله څنګه چې مسلمانان موږ بدقسمتي د تقسیم یو، الله دغه رنګې کافر هم تقسیم کړي دي، څه جنگ کوي او څه نه کوي. دا کم چې نه کوي دا موږ دپاره فایدهمن وي، مسلمانانو دپاره دا فایدهمن وي مسلمانانو دپاره، ځکه چې هغوی سره مسلمانانو معاهدې دي، اسلحې هم ورکوي او داسې ډېرې طریقې دي. دا د حالات جنگ کې چې اندرون، یعنې زه چې کله په قرآن باندې د درس و تدریس باندې پوه شوی یم، په حالاتو نه پوهېدم. تاسو یقین وکړئ زما قرآن نه خوند اخیستی دی او نه زه په قرآن باندې داسې پوه شوی یم، خو چې کله نه زه په حالاتو باندې الله تعالی ما سره ډېر لوی احسان کړی دی، داسې ملګري، داسې خلک یې ما ته راکړل. د الله ډېر شکریه ده ستا او د هغو ملګرو چې ما سره دي چې هغه دغه حالاتو باندې ما پوهیږي. نو هغه زه نه چې کله خبرېږم نو بیا سړی په دې قرآن باندې پوهېږي او بیا خوند هم کوي او بیا دلیل سړی پیش کولی شي د قرآن او د حدیث نه. بیا د قرآن او د حدیث یو بل شان د مذهب پیدا وشي لکه دغه آیات باندې. اوس تاسو وګورئ دې وخت کې یعنې دا کم چې د روس په خلاف باندې جګړه وه نو امریکا ملګری و. اگر که د امریکې خپل مفادات و خو موږ ته مفادې واغستې مسلمانانو، که اسلحې وي او که بل څه وي نو کافر یې ملګری کو او روس یې ووهه. همدغه رنګې کم امریکې سره او دې سره جګړه وه نو ځنه نور کافر یې ملګري کو، امریکا ووهلی شوه. الحمدلله دغسې کېږي، دا د الله تعالی طریقې دي. نو اوس تاسو متضاد ته وګورئ، هغه کافر چې اسلام دپاره به طور دین نقصانی نه دی، نو هغه کافر هغه د ژوندی وي ګرځي دی. همدغه رنګې هغه مسلمان چې هغه اسلام دپاره به طور دین د غلبې دپاره فایدهمند نه دی، دا په تعدادو کې که کورونونه وي نو کفر ته نقصان نه رسي. که امریکې کې ګرځي هم څوک ورته څه نه وایي، او که انګلینډ کې وي څوک ورته څه نه وایي، او که چین کې وي څوک ورته څه نه وایي، ګرځي دي. او هغه مو پښتو متل دی چې سپینه مرغۍ دي ګرځي څوک ورته څه نه وایي. داسې مسلمانان که الله یې بخي نو وبخي به ته، ځکه چې کلمه یې ویلې ده دا نه شو ویلی چې کنې دا به جهنم ته ځي او کافر دي. نه، کافر نه دي او جهنم ته د تلو نه دي، خو دا اسلام دپاره د بطور دین دا څه فایدهمند هم نه دي. یا خبر نه وي او ځان ته ناست او بس دا کوه او دا کوه، روژې سته او تهجدونه کوه او منځونه کوه او ذکر اسکار کوه او دین نه خبر دی، نه پوهیږي، نه ځان پوهیږي، نه خلکو ته ښایي بطور دین اسلام. یعنې یو سړی داعي دی مثلا، هغه دعوت کوي، خو دعوت یوازې د ثوابونه نه بیانوي چې ثوابونه بیانوه چې دومره روژې وساتي او دومره ثواب دی او دا یا دومره په اورې ووایي دومره کار به دې کېږي او دا به کېږي. نه، بطور دین چې دا دین دی او به طور مسلمان دا دین د غلبې دپاره وپېژنه او پاسه او جهاد وکړه او دعوت ورکړه او جهاد دپاره ملګرتیا وکړه او پیسې ولګوه او کار وکړه او ذهن جوړ کړه، ښځه او بچي جوړ کړه او تیار کړه دې دپاره. دا بیا خوندناک مسلمان دی. الحمدلله چې دې جلک الله تعالی موږ ته ښودلی دی. اگر که موږ داسې ډېر کار نه دی کړی شوی، خو دې باندې د الله نه ډېر زیات راضي یو چې الله تعالی دغه پهلو موږ ته ښودلی دی. الله دې موږ داسې مسلمانان جوړ کړي که تاسو کې دا قرآن داسې غیرت نه پیدا کوي، دغه جذبه نه پیدا کیږي، دغه ایمان نه پیدا کیږي او ځان ته ذکر او اذکار او په سبحان الله باندې جنت ګټئ، نو الله دې درکړي. زه په جنت باندې نه یم خفه چې تاسو دې الله جنت درکړي، خو داسې ډېر فایدهمند مسلمان هم نه یې. نو فإن اعتزلوکم، بس که دوی تاسو نه ډډه کوي، یو خواته کیږي، جګړه نه کوي، اعتزال کوي، عزل کوي، یعنی یو خواته کیږي، فلم یقاتلوکم، او جګړه نه کوي تاسو سره، والقوا الیکم السلام، او پیش کوي الیکم تاسو ته السلام پیغام د جوړې، یعنی جوړه کوي تاسو سره. نو بیا فما جعل الله، نو نه د ګرځولي الله تعالی لکم تاسو دپاره علیهم په هغوی باندې سبیله څه لاره، یعنی لار د جګړې، بهانه د جګړې، قتل کول. ځکه چې اسلام مقصد د قتل نه دی، اسلام معنی د امن دی، ایمان معنی د امن ده، دا خو د امن ذریعه ده. کفر دپاره هم
خو کفر به غالب نه وي، مغلوب وي، لاندې به وخت لري، سرکوزي به وي، سرټیټي به وي، نظام به د دی نه وي. نظام به دلته زه تاسو ته یو پوینټ ښیم. بیګام یو استاد سره خبره وه، الله دې هغه استاد ته د دنیا او د آخرت لوی درجې ورکړي. هغه زه تاسو ته ښیم، هغه پوینټ ما ته خوند راکوي چې تاسو زما شاګردان یئ، تاسو هم په دې پوینټ باندې تاسو پوه شئ. الله تعالی دې موږ تاسو پوه کړي. جهاد به کله کوي؟ هله به کوي چې ته غالبېدی شي او نظام چلولی شي او بیا یې ساتلی شي، نو بیا به جهاد یعنې قتال به بیا کوي. که دا درې کارونه نشي کوی نو بیا به نه کوي، لاس به نه اچوي بیا. نو مونږ خو دا د پارټیانو په صورت باندې پوهېدو په دې خبرې، خو تاسو لږ به حیثیت قوم وګورئ. مثلا مونږ به پاکستان واخلو، پاکستان مونږ واخلو، اوس پاکستان د جهاد اعلان وکړي چې هله به جهاد کوو او قانون هم د اسلام او جهاد هم کوو کافرو سره، خو مونږ به طور نظام د دین دغه جهاد یا اسلام بیا غالبول هم نشو او ساتلی هم نشو دشمن نه، کفر نه، امریکې نه، روس نه، چین نه وغیره. نو بیا به چل کوي، بیا به لاس نه اچوي، کنې بیا به دا ذریعه د اسلام او د مسلمانانو د قتال او د تباهي او د جلونو او دغه به جوړ شي او فایده به نه کوي. نه، کوشش به کوي، طاقت به حاصلوي او ځان به رسوي هسې چې هغه ځای ته ورسي چې ته غالبېدی هم شي او ساتلی هم شي او چلولی هم شي. نو بیا چې نه کوي بیا ته مجرم یې. الله دې وکړي چې په دې خبرې تاسو پوه شوي وئ، اوس تاسو معنی زده کوئ. الا الذین، مگر هغه کسان، یعنی نه به وژنئ هغه کسان، یصلونه چې ملاویږي الی قوم، هغه قوم سره، بینکم چې تاسو منځ کې و بینهم او د دې په منځ کې میثاق معاهده ده، وعدې دي، او جاءوکم یراشي تاسو ته، حسرت چې تنګ شوي وي صدورهم سینې د دوی، ان یقاتلوکم چې هغوی وجنګېږي تاسو سره، او یقاتلو یا هغوی وجنګي قومهم خپل قوم سره، یعنی خپل قوم طرف نه تاسو سره وجنګېږي یا تاسو طرف نه قوم سره وجنګېږي. ولو شاء الله، کچېرې خوښه شوي وی د الله، لسلطهم، نو مسلط کړي به وی، غالب کړي به وی، علیکم په تاسو باندې دا ټول کافر، خو الله داسې نه دي کړي الحمدلله. فلقاتلوکم، نو بیا به جنګېدلی تاسو سره. فإن اعتزلوکم، بیا که هغوی ډډه وکړي یو خواته شي، جنګ نه کوي تاسو سره، فلم یقاتلوکم، نو تاسو هم جګړه مه کوئ هغوی سره. غلطه معنا مې وکړه. فإن اعتزلوکم، که چیرې هغوی ډډه وکړي نه جنګېږي تاسو سره، سایډ ته شي، واپس شي، فلم یقاتلوکم، او جنگ نه کوي تاسو سره، والقوا، او واچوي پیش کې الیکم السلام، تاسو ته پیغام د جوړې، فما جعل الله، نو بیا نه د ګرځولي الله تعالی، لکم تاسو دپاره، علیهم په هغوی باندې، سبیلا څه لاره د جګړې یا بانه د جګړې.